السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول بخیر. نن د یو بهترین اپلیکیشن خیمه هغه په مدد سره به مونږه قرآن مجید زده کوم خپل او اړو به هم بلته هم موبایل ته هم اورولای شو، د موبایل نه هم ویلی شو. ډېر زیات اسان دی. صحیح ده. ټول نو مونږ راشو پلی سټور ته. پلی سټور کې بیا په اپلیکیشن سرچ کې بیا ترتیل اے آئی سرچ کو. ترتیل TARTEEL ترتیل اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس. دې زبردست ایپ راکړی ترتیل اے آئی به دا انسټال. صحیح ده. موبایل یې سپورټ کوي 5.0 ورژن نه چې له پاسې هغه ټول څه کوي سپورټ کوي. صحیح ده. ترتیل اے آئی دې ته به خس کې صبر وکړو. دې اپلیکیشن کې ډېرې زیاتې فایدې دي. یو دا چې دا یو اپلیکیشن د سره هم صرف انسټال نور اپلیکیشن ته ضرورت نشته چې هغه بیا سړی انسټال کړي. صحیح ده. مطلب د قرآن مجید په حوالې سره سړی ډېر زیات اپلیکیشن ساتي موبایل کې چې دا یو د قرآن مجید دپاره شو چلو شو. صحیح ده. په دې کې ډېر ښکلي اپشن دي. مطلب قرآن مجید ستا نام اورئ، ستا ته به هم اورئ، او چې څه ټایم وی څه ټایم فارغ شي بس موبایل کولاو که نیټ پې آن که موبایل ځان ته کم سبق چې ورته اورئ هغې کې ته غلطیانې هم راوباسي. داسې غلطیانې چې هغه تجویدي دي، زبر زیر پیش او دغه غلطیانې د حرف غلطي د صاد لاد فرق د غنو د مدونو ټول غلطیانې راوباسي. صحیح ده. دغه ایډیشن پکې هم کړی دی. اوس نوی ورژن خو ډېر زیات ښکلی دی. صحیح ده. مخه اپډیټ یې راځي. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. په خپله باندې هم انسټال کړئ، نور دوستانو ته یې هم واړوئ. صحیح ده. ترتیل اے آئی یو دې کې یو غټه فایده دا ده چې کم یو قاري صاحب هم تاسو زیات هغه تلاوت خوښوئ. مطلب قاریان خو ټول الله تعالی کلام وي، خو کم قرآن مجید کم قاری صاحب چې تاسو د هغه تلاوت خوښوئ. صحیح ده. د هغه علوم صرف ورکوئ او ډاونلوډ کوئ. که آفلاین یې ځان نه ګورئ یو ډاونلوډ یې کوئ، که آفلاین نه ګورئ نو آنلاین یې څه کوئ وکوئ. هغه اپلیکیشن به کولاو کوئ. کانټینیو دې کې اوس د ګوګل نه که تاسو ساین کوئ که د هر څه نه ګوګل دا د ټول نه ښه دی. ګوګل نه به ساین ان کوئ. صحیح ده. او خپله د ګوګل نه ساین ان کو کریټ اکاؤنټ په دې بره ځای کې خپل سوري کې ساده یوزر نیم لاندې یې لیکلی بس بټوین 3 and 15 کریکټر چې د 15 نه سیوا نه او د 3 نه کم دی، چې 3 نه کم نه دویمې کانټین نمبرز په دې کې به 1 2 3 نه وای نه لیکئ. دا انډرسکوپ دغه به نه ورکوئ او پیریډ دا پیریډ ډاټ پام نه ورکوئ. صحیح ده. سیده ساده نوم مې په دې کې ولیکو. ټیک ده. دا نه راخلي نوم به ته اوس چینج کوم. صحیح ده. سیده ساده دی. اکاؤنټ طریقه یې ډېر زیات اسانه ده. ټیک ده. اوله کې خلک پې نه پوهېږي خو یو پیر دوه پیرې شیک کې ډېر زبردست اپلیکیشن مې راخ کړی دی. صحیح ده. ما پې هم ډېر ښکلي کمنټ ورکړي. اپلیکیشن یې ډېر زبردست دی. صحیح ده. او ساده نوم یې وله ولیکو ابو هدیر. اوس تاسو ساده کم یو مذهب مدینه کې بیا کم یو خوښي که هغه یو خوښي او که ساده یو خوښي چې بغیر پیج نه صرف آیاتونه مونږ ته ښکاري. د هغه ځای نه هم وروسته هم د هغې سیټینګ کېږي، حدیث نه هم سیټینګ کېږي. صحیح ده. دې کې به اوس لاندې کانټینیو وو 16 لاین پکې نشته. زموږ پاکستان زیات 16 لاین والا دي. ټیک ده. دې 16 لاین په سعودي عرب کې هم نشته او په دې اپلیکیشن کې هم نشته. سعودي عرب کې اوس جماعتونو کې خو د سره نشته. حاجی اوس دلې سورس ساده سلیکټ کا اکاؤنٹ نیم او ته ساده خپل اکاؤنٹ نوم ولیکو. یو اکاؤنٹ نیم ولیکه. ٹھیک ده. ها اوس که سکیپ کې کدا او ته لیکي. صحیح ده کنه کې جو کنه سکیپ کا دا یلو او دا ډاټ نه دا فول ډاټ دا شین دی باندې ډیر سات لزور کې دا لیسن دی او ریسایت دی چې ته خپل اورې نو ریسایت وا چې د موبایل نه اورې جو لیسن وا دې لیسن کې وز دا ریسایټر تاسو کوم یو ریسایټر خوخي حق ریسایټر وای لکه اوس ماهر معقلی او خوخي شیخ سودیس سبی خوخي شیخ شورمی او خوخي شیخ عبدالسلام شیخ عبدالصمد رحمه الله. دغه شان دا بلو شین کوم بټن چې دا دغه چې کله پریس کې ډېر ریسایټ دغلته اورئ هم خو دا ریکارډینګ سټارټ دی ریسایټ نه چالو کېږي. ټیک ده. او دغه شان که څوک درته وایي چې دا آیات کم ځای کې دی نو دغه سرچ کې کوئ که د دې ځای نه ډایرکټ بني کوي بیا چالو کوي
او ریسایډ په وایي چې کوم ځای وایي هغه ځای به درته راواړئ. ټیک ده. ګولز هم دي چې څومره کسانو پکې ډېر تلاوت اورولی هغه ټول پکې هم شته. څوک چې پکې په فسټ نمبر دی هغه پکې هم شته. صحیح ده. ډېر ښکلي اپشن دی پکې، ډېر بهترین دی. 8 ورځې فري او د روژې نه یوه ورځ یوه میاشت مخکې هغه غونډه میاشت یې فري کړی بره په دې دا ګفټ دا نشان چې دغه وایي 7 ډے فري ورجن دی. دغه به څنګه کولاو کې 7 ډے فري ورجن. دا اوس فري ورجن کې دا چلی چې فري ورجن کې ستانه غلطیانې هر میسټیک ټول راوباسي، او چې فري ورجن ختم شي ستانه سبق اورئ او کوم چې تجویدي غلطیانې دي نو هغه نه راوباسي، ځکه د اپلیکیشن ډېر مطلب ډېر ډیټا غواړي. شاته بیک ګراوند کې د شاته ډېر زیاته ډیټا. ټیک ده. الله یو خوشحاله که. جزاک الله فی الدارین خیره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.